ستا هر تهمت هر کیسې ته مخامخ ولاړ وي په تا مین هر لانجې ته مخامخ ولاړ وي. ډېر ښه یار. نادان صاحب زه د هغه ښکلي په زړه کې کرایه اوسېږم میاشت پر نوې دروازې ته مخامخ ولاړ وي. ښه یې له پامه بد دي نادان صاحب، ښه یې له پامه بد دي خو ته اراده نه کوي. ښه یې له پامه بد دي خو ته اراده نه کوي. دې جاهلانو ته نصیحت کول فایده نه کوي. یار ډېر ښه یار. او ما له یو چا سره دعوه ده او ما واک ورکړی. ما له یو چا سره دعوه ده او ما واک ورکړی. څو ملکان دي زه یې غر کړم فیصله نه کوي. ډېر ښه یار. بې وایه ما له یو چا سره دعوه ده او ما واک ورکړی. څو ملکان دي زه یې غر کړم فیصله نه کوي. د دې وطن له مشران نه یم سخت ګیلمن نادان صاحب. د دې وطن له مشرانو نه یم سخت ګیلمن. ځان ته یې درې ښځې وکړې ما ته یوه نه کوي. او چې هغه ښکلی ترېنه تللی د باور دې وشه، چې هغه ښکلی ترېنه تللی د باور دې وشه، د سید کرم سیمه اوس هغه شان مزه نه کوي. او طاهره ځان د وخت چارواکو ته ټیټ مه راوله. طاهره ځان د وخت چارواکو ته ټیټ مه راوله. څه چې پیسه کوي هغه کار واسطه نه کوي. ډېر ښه یار. ښه شعر دی. ښه دا بې ووایه حاجي صاحب اشاره وکړه چې دا بې ووایه. طاهره ځان د وخت چارواکو ته ټیټ مه راوله. څه چې پیسه کوي هغه کار واسطه نه کوي. ډېر ښه یار. ډېر ښه زبردست. غلام طاهر وروره بس دغه پښتنو سره سلام کلام وکړو. د هغې نه پس چې کوم شعرونه دي بس دغه به اورو. بس ټولو پښتنو ته هغه که دلر دی او که بر دی سلامونه. او تاسو مو ولیدلی نو خامخا شعرونه به تاسو مینوالو ته خپلو مینوالو ته وایو به، ځکه چې کار مو دا د شعرونه لیکو شاعران یو. شعرونه به ورته ووایو مشکل نشته. ورځه. ستا هر تهمت هر کیسې ته مخامخ ولاړ وي. ستا هر تهمت هر کیسې ته مخامخ ولاړ وي. په تا مین هر لانجې ته مخامخ ولاړ وي. ډېر ښه یار. نادان صاحب زه د هغه ښکلي په زړه کې کرایه اوسېږم. زه د هغه ښکلي په زړه کې کرایه اوسېږم. میاشت پر نوې دروازې ته مخامخ ولاړ وي. زبردست. زه د هغه ښکلي په زړه کې کرایه اوسېږم. میاشت پر نوې دروازې ته مخامخ ولاړ وي. ما به وژلی و چارواکی دی په ځان ډارېږم. رقیب چې کله د کوڅې ته مخامخ ولاړ وي. ډېر ښه یار. ما به وژلی و چارواکی دی په ځان ډارېږم. رقیب چې کله د کوڅې ته مخامخ ولاړ وي. خوب وینم شیخ د بزرګي تر څنګ شکونه کوي. نادان صاحب خوب وینم شیخ د بزرګي تر څنګ شکونه کوي. خوب وینم شیخ هم معشوقې ته مخامخ ولاړ وي. ډېر ښه یار. چې هغه لاړو پسې لاړو بیا واپس رانغی. یو څوک مې هر وخت حافظې ته مخامخ ولاړ وي. ډېر ښه یار. زبردست. او طاهر ته ګوره چې په هر ځای کې ویښته ږمنځوي. طاهر ته ګوره چې په هر ځای کې ویښته ږمنځوي. په ښار کې هر یوې شیشې ته مخامخ ولاړ وي. ډېر ښه یار. دا دومره بزرګي او دا تسبیح د څه دپاره؟ دا دومره بزرګي او دا تسبیح د څه دپاره؟ تر څنګ یې بیا نشې او تماشې د څه دپاره؟ ډېر ښه یار. د دغه یو سوال جواب به څوک راکړي و ما ته؟ خانان هسې خانان دي دا چمچې د څه دپاره؟ بس مونږ لیوني چې له چا مخې کړو روان یو. د ځینو خلکو چغې مظاهرې د څه دپاره؟ قانون که دا قانون وي نو په خان غریب دی یو شي. پیسې د څه دپاره؟ واسطې د څه دپاره؟ طاهره چې په ما باندې مین نه وي نو څه وې؟ لیکلې د غزلې او ټپې د څه دپاره؟
خیال ډیر ښه د خپل سطح د معیار مطابق وغږیږه واه لږ د دې خلکو د کردار مطابق وغږیږه رویبار ګونګ شي ولی چوپ ناسته خبره څه ده خپه کوم د یار مطابق وغږیږه ډیر خیال مولا صاحب بس دا مسلې بل وخت وکا د دغه خاورې د واقدار مطابق وغږیږه ابن غلام د وطن نامه په خلوان اخلي ابن غلام د بادار مطابق وغږیږه منصوره څنګه وو د مینې لیونتوب څنګه وو قربان د شملک د دار مطابق وغږیږه د چا ځواني ده چې تشبیه کوي ورسره د چا ځواني ده چې ته تشبیه کوي ورسره لږ د نختر او د چنار مطابق وغږیږه ډیر خیال خوله ماته ښه ده لګنډلو نه طاهر افغانه خوله ماته ښه ده لګنډلو نه طاهر افغانه هر وخت د حق او د حقدار مطابق وغږیږه